هغه درې کارونه چې د نارینه‌و جنسي ژوند تباه کوي. سلام، ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. هغه درې کارونه چې د نارینه‌و جنسي ژوند تباه کوي. ځینې داسې کارونه دي چې نارینه یې په پرله پسې ډول وکړي، بیا داسې ستونزې پیدا کوي چې د حل لاره یې بیا نه پیدا کیږي. لومړی، په پرله پسې ډول موټک وهل د نارینه‌و جنسي روغتیا څه موده وروسته له خاورو سره خاورې کوي. البته دا د یوې ورځې کار نه دی، بلکې څو کلونو کار دی. دا کار د نارینه‌و د جنسي غړي سره حساس کوي او د نارینه‌و جنسي اراده او قوت صفر ته راښکته کوي. دوهم، د زیات وخت لپاره هر وخت په ډیرو ګرمو اوبو حمام کول. په پرله پسې ډول په ګرمو اوبو حمام د دې سبب کیږي چې د انسان هګۍ یا خصي هم ګرمې شي. د زیات وخت لپاره د نارینه‌و د هګیو ګرم پاتې کېدل د نارینه‌و د دې هګیو د مني تولید کولو قابلیت له منځه وړي. دریم، تل جنسي فکرونه پالل. تل په خیال کې د یو چا سره جنسي اړیکې نیول. تل دا ډول فلمونه لیدل د دې سبب کیږي چې د انسان جنسي اراده ختمه کړي. په دې معنی چې کله د انسان جنسي غړي پاڅي او بیا آرام شي، تسکین نشي، دا د دې سبب کیږي چې د انسان کنټرول په خپل جنسي غړي ډیر کم شي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت.